سلامونه ملګرو، هیله د روغ جوړ او د صحت جامو کې په ویراته. زه نن ورځ بیا هم تاسو ته د یو نوی ویډیو سره راغلم. ملګرو غواړم دغه ویډیو کې تاسو ته د آنلاین پیسو ګټلو یو نوی اپلیکیشن معرفي کړم چې دغه اپلیکیشن د یو ای په نوم صرافي لخوا جوړ شوی ده او د مایننګ په برخه کې فعالیت کوي. ښه خبره ده چې کم ټوکن موږ ته راکوي دغه د ویډرا او د خرڅولو وړ دی او موږ کولی شو چې دغه خرڅ کړو او پیسې یا یو ایس ډي ټي چې موږ ته راکوي هغه بایننس صرافي ته هم لیږلی شو. نو راځئ مکمله طریقه په ویډیو کې تاسو ته درښیم. دوستانو دغه ډول یو مایننګ دا په ټلیګرام کې ترسره کیږي په نوم د یو ای کوین ماینر بوټ. د دغه لینک دوستانو ما تاسو ته په خپل ټلیګرام چینل کې ایښی ده او د ټلیګرام چینل لینک مې بیا تاسو ته په لومړي کومنټ او ډسکرپشن دواړو کې ایښی. موږ سره هلته هم یو ځای شئ او بهترین آنلاین پیسو ګټلو پروګرامونه او هر ډول معلومات د ډراپونو په باره کې او نور ټول زموږ له ټلیګرام چینل څخه ترلاسه کولی شئ. ښه نو دوستانو چې د دې په لینک مو کلیک کړه دا ډول یو صفحه راځي، لاندې به شروع یا سټارټ ووهو. سټارټ مو ووهلو دوستانو، دا ډول یو صفحه تاسو ته راځي. تاسو به څه کوئ دلته ګورئ سټارټ نیو په همدې اولیني باندې به تاسو کلیک کوئ سټارټ نیو. زه دا وهم د دې اصلي صفحې ته موږ داخلئ او دلته تاسو ته مکمل کار همداشان د ویډرا ثبوت لایف ویډرا ټول زه تاسو ته درښیم د پیسو تر نغدولو پورې. دوستانو صفحې ته چې اصلي راغلی دا ډول یو صفحه ده. دلته دوستانو دغه ګورئ دغه ډول یو ټوکنونه موږ ته راکوي په نوم د یو ای. دا هر یو ټوکن دی. تاسو ته ګورئ دوستانو ما ته 3 دانې مایننګ خانې وازي دي، یو خانه، 2 خانه، 3 خانې. تاسو ته په لومړي سر کې دوستانو صرف دغه یو وازی سئ، دا فری ده، دا ټولو ته وازی. دا نور بیا تاسو کولی شئ د الماسو په واسطه وازی کوئ، د دغه الماسو چې هر یو دانه او 2 دانې الماسو باندې وازیږي. ګټه هم دا ده چې ډېر ټوکن درکوي. دې کې یوازینی کار چې ده دوستانو چې تاسو مثالا یو اندازه ټوکن دې کې ټول کوئ، فرق نه کوي چې ډېر ټول کوئ. مثالا ما ډېر وخت کېږي همدغه 12,000 ټول کړي او نور نه ټولو ما غواړم صرف همدا موډرا کړم ډېر څه ته جوړېږي. نو تاسو به په ټوکن کلیک کوئ، ګورئ تاسو ته پورته جمع کېږي بیلانس ته. ټوکن چې کلیک کوئ بیلانس ته مو جمع کېږي. په دغه ډول دوستانو تاسو ته خپل د یو ای په نوم ټوکن درکوي. دا وینئ دا ډول جمع کېږي. ښه نو دوستانو دا له دې و دلته د یو ای ټوکن بیلانس دلته یو ایس ډي ټي تاسو ته درکوي. یو ایس ډي ټي هم دوستانو په همدغه مایننګ خانو کې درکوي. اوس ما کلیم کړې ده او تاسو ته په همدې خانو کې درکوي. اوس ما په نظر یو ایس ډي ټي دونه ګټه نه لري، بهتره دا ده د ګیم یو ای ټوکن جمع سي، ځکه یو ای ټوکن ارزښت یو څه ډېر دی یو ایس ډي ټي. نو دا و دوستانو دغلته هم د الماسو برخه ده چې دا موږ تاسو ته یو 2-3 ماینره نور هم معرفي کړه. دغه الماسو برخه پکې وه. د الماسو ګټه چې څه ده دوستانو، لومړنی مې تاسو ته ویل چې دغه د مایننګ خانې په تاسو واچولی شئ الماسو په واسطه. دوم تاسو د ویډرا لپاره الماسو ته اړتیا لرئ، باید الماس ولرئ. الماس چې نه وي دوستانو ویډرا نه کېږي او دا هم درته وایم چې الماس له کوم ځای او څنګه را پیدا کولی شئ. ښه نو دا دوه دوستانو دلته یو دانه آپشن ده په نوم د انوایټ یا د ملګرو دعوت کول. دوستانو تاسو کولی شئ د دغه کاپي په وهلو خپل لینک له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د هر ملګري په سر تاسو ته 2 دانې الماس یا ډایمونډ درکړي. دلته ګورئ لاندې ما مثالا کسان دعوت کړي دي، دلته به په دې باندې کلیک کوئ ډایرکټ تاسو ته جمع کېږي. اوس د ما د نن ورځ لیمټ پوره ده، زه کولی شم ما سبا ورځ دا بیا کلیم کړم. نو په دغه ډول تاسو چې ملګري دعوت کوئ تاسو ته الماس درکوي، په الماسو به کلیک کوئ، ستاسو بیلنس ته ډېرېږي. ما اوس ډېر کسان دعوت کړي، اکثریت الماس مې کلیم کړي، اکثریت پاتې. نو په دغه ډول الماس درکوي. زه له دې څخه هم وځم، بېرته راځم دوستانو. دلته یو بل آپشن ده په نوم د مور ډایمونډ یا ډېر الماس، په دې کلیک کړو دوستانو. دغه برخې څخه دوستانو تاسو کولی شئ چې وړیا الماس روزانه ترلاسه کوئ. ګورئ دلته روزانه څه ده ریټ پکې چې هماغه قرعه کشي کېږي چې تاسو ته هره ورځ فری یو الماس درکوي. که زه په دې ګو آپشن باندې کلیک واخلم، دلته موږ ته یو نوی آپشن په مایننګ کې وازیږي. دلته ګورئ ریټ پکیج، په دې چې موږ کلیک کړو دوستانو دلته لاتاري کېږي. ګورئ فعلا زه ناوخته راغلی یم، لوټري تمامه ده، خو چې کله تاسو وخت راشئ دلته اوپن آپشن درکوي. دا لاټري دوستانو هره ورځ د شپې 12 بجې تازه کېږي. یعنې که تاسو یې څومره وخته ووهئ همغه نظر تاسو روزانه کولی شئ له دې یو دانه الماس ترلاسه کوئ له دې لاټري. نو فعلا خو تقریبا 11 بجې دي، نو لاټري به وخته خلکو ترلاسه کړې، ځکه ماته نه ده پاتې. نو چې څومره سهار وخته یا هم د شپې 12 بجې ووهئ همغه نظر تاسو ته الماس پورته فری درکوي. د له دې دوستانو دا لاندې هم 3 برخې لري چې دا 3 برخې دونه مهمې نه دي، خو زه بیا هم تاسو ته معرفي کوم. لومړنۍ برخه دوستانو چې دا تاسو وینئ په دې زه کلیک کوم، دلته تاسو کولی شئ له نورو کسانو څخه ټوکن لکه دوستانو د حساب سره یعنې
کومو کسانو نه چې تاسو ټوکن ځان لپاره را انتقال کړي یا هغوی تاسو څخه انتقال کړي دلته ښیي. څنګه هم د فرند آپشن ده چې مخکې مې هم وویلې، دغه آپشن کې څه کېږي دوستانو، دلته تاسو که په ایډیټ فرند کلیک کړئ دلته کولی شئ ځان سره نور کسان ملګري کړئ. مثلا زه دا یو کس ملګری کوم چې ملګری کوي، تاسو کولی شئ د ده مین شوي ټوکن د ځان لپاره هغه کوي ترلاسه کوي، یعنې د بل چا حق تاسو کولی شئ ترې نه ترلاسه کوئ. مثلا دا ګورئ زه د مینو ته راغلم، د ده دا ډول مینو ده، که زه راشم د ده په یو اس ډي ټي کلیک کړم، دا ګورئ فعلا له ما څخه منفي که کله تاسو ته درکوي. نو دغه ډول د دې باره تاسو د بل چا مایننګ ټوکن ځان ته راتاو کولی شئ. دلته هم د رینکینګ آپشن ده چې رینکینګ کې هغه چا چې مثلا ډېر زیات ټوکن جمع کړي او ډېر زیات ډایمونډ لري د هغه رینک دلته ښیي. نو دغه رینکینګ ده دوستانو چې لومړني کس 254 ډایمونډ لري چې دا اول رینک ده. نو دلته هم کوم خاص څه نور راځم، نور تاسو ټایم نه نیسم، وډرا درته مکمل معلومات درکوم. پیسو ایستلو لپاره وډرا آپشن وهو. وډرا چې ده دوستانو د دې ښه خپل صرافي لري په نوم د یو ای ایکس، هغه به تاسو ډاونلوډوئ، هغې کې به اکاونټ جوړوئ، وډرا همغه ته کېږي، بل څه ته نه کېږي. دلته ګورئ یو ای ایکس رجسټریشن لینک، په دې باندې موږ کلیک کوو. موږ دلته په یو ای صرافي کې ځان ته اکاونټ جوړو، اکاونټ به جوړو، اکاونټ به خپل ویریفای کوو. بعد له هغې نه موږ کولی شو چې څه وکړو، دغه صرافي ته وډرا وکړو او خپل ټوکن ترلاسه کړو. په دې چې موږ کلیک کوو تمه کېږو، یو صفحه موږ ته واځېږي دوستانو. یو څه انټرنیټ هم ما سره ضعیفه ده، دا ډول یو صفحه راځي. دلته به اوس موږ د یو ای صرافي کې ځان ته اکاونټ جوړو. نو زه راځم دوستانو د اکاونټ جوړولو طریقه هم تاسو ته په ساده او لنډ ډول ښیم. ښه، دلته چې راغلی په دې لومړي سر کې به خپل ایمیل لیکئ. مثلا زه یو ایمیل ورته لیکم دوستانو. ایمیل چې مو لیکه بیا به دلته په سینډ ویریفیکیشن کوډ باندې تاسو کلیک واخلئ. په دې چې مو کلیک واخیسته دغه ډول یو کپچا راځي، تاسو ته وایي چې دلته درې دانې شیان څه یو ډول انتخاب کړئ. مثلا دلته اکثریت شیان یو ډول دي، د سیټینګ والا دی غوښتي، صحیح، دا سیټینګ علامې سي دا ما ووهه سکسسفول. اوس د موږ جمیل ته یو کوډ ځي، زما جمیل ته راغلم دوستانو. دا ګورئ د یو ای ایکس صرافي لخوا ما ته جمیل راغلی، دلته ویریفیکیشن کوډ دغه دا کوډ به ځان سره کاپي نیسو، یاداشت نیسو، تاسو خپله خوښه ده. ما کاپي ونیو، راځم بېرته دلته. دوستانو کوډ به ورسره همدلته څنګ کې دې خانه کې پیسټ کړو، دغه ما پیسټ کړه. دلته به اوس د ځان لپاره پاسورډ جوړو، پاسورډ یا کوډ چې هر څه موږ دلته غواړو. ځان ته به یو کوډ لیکو، لاندې خانه کې به هم هغه تکرار وځي. اوس لیکم ملګرو کوډ مې ولیکه. دلته به تاسو په دغه دواړو خانو کې یو ډول لیکئ، یو شان به دي، فرقونه لري. کوډ چې مې ولیکه کار تمام، د راجستر باندې کلیک کوو. یو ای ایکس صرافي کې خپل اکاونټ جوړو، دغه د راجستریشن سکسسفول شو. نو اوس بیرته لوګین کوو. لوګین لپاره خپل جمیل لیکو او سره خپل کوډ دغه د ما ولیکه، جمیل او کوډ دواړه. نو اوس به څه کوو ملګرو، اوس به لاندې لاګین آپشن باندې کلیک کوو، خپل اکاونټ ته ننوځو. دا به همدغه خوا ته راوړو، کپچا به حل کوو، کپچا حل شوه. اوس اکاونټ ته ننوځو. نو اوس بیرته بیا زموږ جمیل ته ویریفیکیشن کوډ لیږي. زه زما جمیل ته داخلیږم، ویریفیکیشن کوډ راخلم او خپل اکاونټ ته ننوځم او تاسو ته د وډرا طریقه هم مکمله ښیم. زما یو ریفریش ورکوم، هسې جمیل راسي، دغه د جمیل راغی. دلته لاندې پکې کوډ دغه ده، دا کوډ بیا کاپي اخلو ملګرو، یا هم که څوک غواړي ویې لیکي لیکلی هم شي. ازم دلته پیسټ کوو، دغه ده لاندې سبمیټ وهو. سبمیټ چې مو ووهلو بس د موږ اکاونټ نور په دې کې جوړ شو. موږ کولی شو د دې اپلیکیشن هم ډاونلوډ کړو دوستانو. ښه، ما په خپل اپلیکیشن ډاونلوډ کړی، اپلیکیشن یې هم ډېر ښه ده. ډاونلوډ آپشن چې ووایي تاسو ته اپلیکیشن په ډاونلوډ شروع کړئ، ډاونلوډ کولی شئ. ما ډاونلوډ کړی نه غواړم ډاونلوډ یې کوم، خاص دې صفحه کې هم تاسو ته طریقه ښودلی شم. دغه ډول د دې دوستانو صرافي ده، صحیح ده، دغه د دې خپله صرافي ده او دې ته به اوس د وډرا طریقه هم تاسو ته درښیم. موږ به راشو د اسسټ برخې ته دوستانو. دلته زموږ بیلانس ښیي، صحیح ده. نو فعلا ګورئ ما سره 0 پیسې دي، زه به بیا تاسو ته خپل اصلي اکاونټ هم درښیم او لایف وډرا هم کوم. دلته اوس موږ د دې لپاره چې وډرا ترلاسه کړو، راځو څه کوو، په ډیپازټ آپشن دلته ګورئ ډیپازټ، په دې ډیپازټ باندې کلیک اخلو او دلته کوین ورته سلیکټ کوو. کوین سلیکټ کوو، دا ګورئ یو ای باندې کلیک کوو. دلته موږ ته ادرسونه څو دانې راځي، هر یو ادرس چې مشکل نه لري. مثلا زه دا اولینی کاپي کوم، دا هم صحیح ده. دې څخه خصوصا بیرته یو ای کوین ماینر ته راځم. دغه ځای کې په د لومړۍ خانه کې به دوستانو تاسو خپل ادرس څه کوئ، ورته پیسټ کوئ. دا یو ځل پیسټ کېږي او فکر کوم بیا تغییر نه راځي، نو کوشش کوئ صحیح ادرس پیسټ کړئ. ما ادرس ورته پیسټ کړ دوستانو او نور وډرا ته طریقه تاسو ته ښیم. وډرا ته راځو دوستانو. دلته ګورئ د وډرا څو دانې کټګوریانې دي. البته تاسو کولی شئ لومړنۍ وډرا په 3 الماسو هم ترسره کړئ چې 10 UAE ټوکن ده.
دوستانو تاسو USDT بالکل مه وډرا کوئ، ځکه USDT د وډرا یو خو تاسو USDT جمعوئ په دې ټایم ډېر وځي، او بله USDT څخه UE ټوکن ډېر ښه دي چې تاسو وډرا کوئ. UE د وډرا لپاره به راشئ تاسو چې هره 2 ډوله وډرا وینئ. 200 ټوکن وډرا په 25 الماسه او د 2000 ټوکن وډرا په 300 الماسه. دوستانو تاسو د 25 والا وډرا کوئ، دا یو څه ارزانه تمامېږي. زه خپل هم تل 25 والا وډرا کوم. دلته دوستانو تاسو که د ریکارډ برخه زه تاسو ته هم خپل وډراګانې زه تاسو ته درښیم. دا ګورئ زما وډراګانې چې زه هره ورځ له دې څخه تقریبا 200 UE ټوکن وډرا کوم. نو اوس راځم تاسو ته وډرا طریقه ښیم. وډرا لپاره به تاسو دوستانو اوس په 200 ټوکنو زه غواړم وډرا کړم. په 200 باندې به تاسو کلیک واخلئ. دوستانو تاسو ته یو دغه ډول آپشن درکوي چې تاسو وډرا سکسسفول شو. اوس به تاسو دغه خپل والټ ته راشئ، UEX والټ یا UEX صرافي ته. ښه نو دوستانو زه راغلم خپل UEX صرافي اکاونټ ته. دلته والټ په برخه کلیک کوم. دلته ګورئ ما سره $3 شاوخوا دي چې دا ما ټول همدغه څخه وډرا کړي. البته مخکې مې هم وډرا کړي. دلته ګورئ 410 UE ټوکن دي چې دا اوس مې 200 وډرا کړل. که زه راشم تاسو ته دلته هسټوري درښیم دوستانو. دلته پورته هسټوري فکر کوم دی دا ګورئ ډیپازیټ کمپلیټ 200 UE 10 UE مې بیا وډرا کړ، 200 مې بیا دې ته ډیپازیټ کړو. همداشان دوستانو 2000 UE مې مخکې هم ډیپازیټ کړی، دغه څو ورځې مخکې چې دا وینئ دلته را رسېدلي دي. نو اوس دې ته چې راغلل موږ به دا UE څنګه خرڅو او څنګه به پیسې باینانس ته لیږو مکمله طریقه تاسو ته ښیم. دوستانو البته دا د دې اپلیکیشن ده ښه، تاسو کوشش کوئ د دې UEX صرافي اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. اپلیکیشن چې مو ډاونلوډ کړو دوستانو بیا به تاسو دې کې KYC کوئ د وډرا لپاره. دلته به تاسو په دغه نښه باندې کلیک واخلئ. دلته ګورئ دوستانو KYC، دغه KYC به تاسو کمپلیټ کوئ چې بیا وشئ کړئ خپل پیسې له دې صرافي باینانس یا نورو ته ولېږئ. په KYC چې مو کلیک کړه دا ډول صفحه راځي. په دې لومړي ځای کې صرف دوستانو خپل ایمیل او خپل د موبایل نمبر به راجستر کوئ چې دا موقع ویریفای کیږي درته. بیا به تاسو راځئ دغه څنګ ته دومه مرحله باندې به کلیک کوئ. دلته به صرف خپل مخ ورته تاسو خپل تذکرې مخ او شا ورته سکن کوئ. دوستانو چې هم وکړئ یو دقیقه کې دا هم پاس کیږي او ګورئ ویریفاید درته لیکي. بیا دلته دا څنګ کې یو دانه بل نښه ده چې دلته تاسو خپله سیلفي یا هم خپل مخ سکن کوئ او په یو دقیقه کې ستاسو KYC دې صرافي کې پاس کیږي. چې پاس شوله بیا به راشئ دوستانو دغه د ټریډ په برخه به کلیک کړئ. دلته به دا UE ټوکن به موږ خرڅو. دغه نښه باندې به تاسو کلیک واخلئ. دلته به UE ګورئ UE به انتخاب کړئ او دلته به سل باندې سل UE انتخاب کړئ. دا به دغسې کش کړئ. دا خط دلته ګورئ ما سره 410 UE ده چې $3 کیږي. په دا سل به کلیک کړئ. ستاسو UE ختمیږي، تاسو ته بدل کې USDT درکوي. صحیح ده. البته باید تاسو تر $15 پورې ټوکن ولرئ. اوس د ما $3 دي ځکه نه کیږي. نو چې تاسو کله $15 پورې ولرل سل به ووهئ UE به تاسو خرڅ کړئ. UE چې خرڅ شول تاسو ته ګورئ دلته UE له منځه ځي او بدل کې USDT درکوي. USDT چې درکړه بیا به په همدې نښه کلیک کړئ. دلته به اوس تاسو LTC واخلئ. دا ګورئ لاندې LTC باندې به دلته به اوس په بای LTC کلیک کوو او دا خط به پوره تاسو کشوئ. دلته به بیا بای LTC وهئ او په خپلو پیسو به لایټ کوین یا LTC اخلئ. LTC به هم د والټ برخې ته راځو نور وډرا کوو. وډرا لپاره به هم دوستانو تاسو وډرا وهئ. وډرا زه تاسو ته کلیک کوم او د وډرا مکمله طریقه ښیم. دلته به اوس ورته موږ بیا LTC مې اخیستو LTC انتخابو. LTC چې مې انتخاب کړه دلته دوستانو ګورئ 2 دانې نیټورک CS او LTC تاسو په خپل LTC نیټورک باندې کېدئ. په LTC ځکه دوستانو د لیږلو فیس ډېر کم ده. نور به بایننس ته لاړ شئ، د لایټ کوین ادرس په شبکه د لایټ کوین به راواخلئ. دلته بیا پیسټ کوئ ورته. چې پیسټ مو کړو دلته د وډرا اماونټ به لیکئ. آل به ووهئ، ټول اماونټ به ورته ورکوئ. ټول اماونټ چې مو ووهو دوستانو نور به په کنفرم باندې کلیک کوئ. بعد له هغې تاسو ته غواړي چې خپل اکاونټ ته یا د وډرا کوډ ورکوئ. 123 دغه ډول یو کوډ به ورکوئ او نور به سبمیټ کوئ. ستاسو وډرا په 100 دقیقو کې ستاسو بایننس ته رسیږي. ما دوستانو مخکې هم وډرا کړی، راځم ثبوت یې هم تاسو ته ښیم او دلته راځم دغه ګورئ دونه LTC ما خپل بایننس ته لیږلي و 0.2 LTC چې شاوخوا $14 کېده چې هغه مې هم فری په همدې کې ګټلي او وډرا مې کړو. نو دوستانو دا بالکل حقیقي اپلیکیشن دی. آنلاین پیسو ګټلو په برخه کې تاسو کولی شئ له دې څخه ښې پیسې وګټئ. البته هغه کسان چې یو څه اندازه نیټورک کولی شي ورته بهتره ده. هغه کسان چې بیا نیټورک یا کسان نشي دا ته کوشش کوي چې روزانه لوټوري څخه الماس ترلاسه کړي. هغه هم بیا تاسو سره یو څه کومک کوي چې یو څه پیسو وګټئ. خو هغه کسان چې نیټورک کولی شي بیخي ښه عاید له دې اپلیکیشن څخه لرلی شي. نو دغه زموږ ویډیو یو څه اوږده هم شوله. تر بیا زه تاسو په خدای سپارم.